السلام علیکم. زموږ د محمد مرزای د ظلمت ولسوالۍ د پټانو کلي څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. محترم مولوی صاحب، که یو مسلمان د بل مسلمان حق وخوري خو هغه غواړي چې دا حق بیرته ورکړي خو هغه کس موجود نه وي، دا حق چاته ورکول کېږي؟ وسلام. و یو ځل تلې ومه د مصطفی کلي ته، د مدینې منورې د مجتبی کلي ته، ایا چې ور داخل ده مدینه منوره په خار شو، یا ما ویل رانی د نبیانو د باچا کلیتا، ایا زړه که د چا حق او د چا پیسې تاسو سره پاتې وي، بهتره غوره خبره خو دا ده چې هغه کس ته تاسو وسپارئ. که هغه په خپله نه وي تاسو یې د هغه ورثې ته وسپارئ. که ورثه هم نه وي نو کولی شئ چې تاسو د هغه له طرفه د هغه پیسې تاسو صدقه کړئ، او دا امید او دا هیله لرئ چې په آخرت کې الله رب العزت د هغه په زړه کې رحم واچوي او تاسو ته د خپل د حق بخښنه وکړي. بل پیغام به واورو.